بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. دا خلک د څه شي په باب یو له بله پوښتنې کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغو راز ګډو وډو ویناوو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر ژر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر ژر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په ځمکه کې د میخونو په څیر ښخ کړي دي او تاسې نارینه او ښځینه مو جوړه جوړه پیدا کړي یاست او ستاسو خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکی او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ستاسې د پاسه مو و محکم اسمانونه درولي دي او یوه ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو څخه مو پرلپسې بارانونه راورولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلې او ګڼ باغونه رازرغونه کړو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي، تاسې به ډلې ډلې راوایستل شئ او آسمان به پرانیستل شي آن تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې ځلیدونکې ځمکې غوندې وګرځي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. په حقیقت کې جهنم یو سارنځای دی د سرکښانو هستوګنځای چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي. څه چې مومي هغه به یوازې خوټېدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغوی هیڅ د قیامت د ورځې د حساب هیله نه درلوده او زموږ آیاتونه یې بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده. باغونه و انګور او نوې پیغلې، همزول نجونې او ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او هلته به هغوی هیڅ چټي او دروغ خبره نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. له حساب سره سمه بدله او پوره لوروینه ستاسې د رب له لوري ده، د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د آسمانونو او ځمکې او د هغو دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی. د هغه په مخ کې هیڅوک د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. په هغه ورځ چې روح او فرښتې لیکي ودرېږي، هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي، او هغه به حقې خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هغه ورځ حق ده، نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل رب لوري ته د ورګرځېدلو لار دې ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. موږ تاسې له هغه عذاب څخه ویرولي یاست چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به انسان ټول هغه څه وویني چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو، او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغو پرختو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سا د بدن څخه راباسي، او په هغو قسم چې په اسانۍ سره یې باسي، او په هغو پرختو قسم چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چټکه وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي، او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې موږ ډاټ وراسته هډوکي وګرځو؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وبه وایي دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان کوي. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او ناڅاپه یو د قیامت. هل أتاك حديث موسى. آیا تاسې ته د موسی د قصې خبر رسېدلی دی؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه رب د طوا په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکښي کړې ده او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د رب لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته یې سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغجن وګاڼه او ویې نه مانه. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بیا د چلونو جوړولو لپاره وګرځید او خلک یې راټول کړل. نو فرعون نارې کړې، وی ویل زه ستاسې تر ټولو لوی رب یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا لپاره چې ویریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیا ستاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان الله هغه جوړ کړی دی، د هغه چت یې ښه هسک درولی، بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځ یې روښانه کړې ده. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده، له هغې څخه یې اوبه او شنیلي رایستلي دي او غرونه مو پکې خښ درولي دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي، هغه ورځ چې انسان به خپل ټول عملونه یاد کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانیستی وګرځوو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکښي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه، همدا دوزخ د هغه هستوګنځی دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چا چې د خپل رب په مخ کې له درېدو څخه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلې وه، جنت د هغه هستوګنځی دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلک ستا څخه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت پېښېدل به څه وخت کیږي. فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم خو یوازې د الله سره دی. ته یوازې د هر هغه چا خبرونکی یې چې له هغه ساعت څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې دا خلک وګوري نو دوی به داسې وانګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې یوازې د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تیره کړې ده. بسم الله الرحمن الرحيم
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. پیغمبر وچولی تریو کړ او مخ یې واړاوه په دې خبره چې یو ړوند ورته راغی. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ای پیغمبره ته څه خبرې کیدی شي هغه پاکی او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. کوم سړی چې بې پروایي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پر تا یې څه ضمانت دی. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. او څوک چې په خپله تا ته په منډه راغی او هغه ویرېده له هغه څخه د مخ واړاوه هیڅکله باید داسې ونه شي. دا آیاتونه خو یو نصیحت دی د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. دا قرآنی آیاتونه په مبارکو صحیفو کې نغښتي دي لوړه مرتبه لرونکي دي پاکي دي د عزتمندو او د غوره او نیکو لیکونکو په لاسونو کې دي. قتل الإنسان ما أكفره. لعنت دې پر دغه انسان وي چې څومره کلک د حق منکر دی. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الله له څه شي دی پیدا کړی دی د نطفې له یو څاڅکي څخه الله پیدا کړ بیا یې د تقدیر وټاکه بیا یې د ده لپاره د ژوند لاره اسانه کړه بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورساوه بیا کله چې خوښه شي هغه به دوهم ځل راپاسوي. كلا لما يقض ما أمره. هیڅکله نه د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ورته حکم کړی و. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بیا د لږ غوندې انسان خپلو خوړو ته وګوري موږ په زیاته اندازه اوبه راتویې کړي دي بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلې د ژوند د وسایلو په توګه ستاسې او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکي چغه پورته شي هغه ورځ چې سړی له خپل ورور او له خپلې مور او پلار او خپلې میرمنې او له خپلو اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. له هغو څخه به پر هر یو په دې ورځ داسې حالت راشي چې د ځانه پرته به یې بل هیڅ چاته پام نه وي. وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ځینې مخونه به په دې ورځ رانه ځلیږي، ورین خندان او خواښ او تازه به وي، او په ځینې څېرو به په دې ورځ خاورې دوړیږي او سوی سکور به اوښتي وي. دا تور مخي همدا کافران او فاجران خلک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بې نوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د 10 میاشتو بلار بې اوښې په خپل حالت پرېښودل شي. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. او کله چې د ځنګلونو ځناوران بې له تورېدو راغونډ او سره یو ځای کړل شي او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړی شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. او کله چې عملنامې پرانیستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړل شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړل شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي، په هغه وخت کې به هر چاته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. نو داسې نه ده، زه قسم کوم پر اوښتونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو او په شپه چې ځي او راځي او په سهار چې کله هغه سرک وهي. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. دا په واقع کې د یو ستر استازي یعنی جبرائیل وینا ده چې د ډیر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه لرونکی دی. د هغه حکم منل کیږي، هلته هغه د ډاډ وړ دی. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. او اې د مکې خلکو، ستاسې ملګری لیونی نه دی، بېشکه هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. او هغه د غیب یعنی خلکو ته د وحی د رسولو په کار کې بخیل نه دی او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده. بیا تاسې کوم لوري ته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی، ستاسې څخه هر هغه چاته چې غواړي په سمه لاره لاړ شي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. او ستاسې په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د عالمیانو د پروردګار الله خوښه نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا السماء
فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کله چې آسمان وچی وي سری شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه وشلیږي یو د بل سره ګډ شي او کله چې قبرونه پرانیستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه یې له مخه استولي او څه یې پرې ایښي دي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسانه څه شي ته د خپل هغه مهربانه خدای له لوري په غولونه کې واچولې هغه چې ته یې پیدا کړی یې ستا اندامونه یې برابر کړي دي ته یې په انډول جوړ کړی یې او په هره بڼه یې چې خوښه شوه ستا د بدن برخې یې ونښلولې جوړ یې کړې. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هیڅکله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې د جزا ورځ دروغ ګڼئ په داسې حال کې چې پر تاسې باندې ساتونکي ټاکلي دي داسې عزتمن لیکونکي چې ستاسې په هر هغه عمل چې تاسې یې کوئ پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او بېشکه بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه څخه هیڅکله پټېدی نشي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ هو ته څه خبر یې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې کله د هیڅ چا لپاره د څه کولو وس د هیڅ چا سره نه وي د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې ده. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. د کم ورکوونکو لپاره تباهی ده د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو څخه څه اخلي نو پوره یې اخلي او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کم یې ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلک نه پوهیږي چې دوی را پاسول کیدونکي دي په یوه لویه ورځ هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمیانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هیڅکله نه چې دا کافران ګمان کوي هرو مرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ یو لیکل شوی کتاب دی. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره تباهی ده د هغو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. وما يكذب به
أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. پرته د حد تیری کوونکی بد عمله څخه نور څوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو خلکو افسانې دي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلی دي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي هرومرو به په هغه ورځ دوی د خپل رب له لیدو څخه بې برخې وي. ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا هماغه څه دي چې تاسې دروغ ګڼلي وو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي هرومرو د نیکانو عملنامه په علیین یعنې د لوړ مقامو خلکو په دفتر کې ده. وما أدراك ما عليون. او ته څه خبرې چې علیین یعنې د هغو لوړ مقامو خلکو دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. یو لیکل شوی کتاب دی چې مقرب فرښتې د هغه ساتنه کوي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هرومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي. د عزت په هسکو تختونو باندې ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په څیرو کې به د نعمتونو څخه په ګټه اخیستلو ته د خوښۍ نښې لیدای شي. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي او څوک چې د نورو څخه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې دې هڅه وکړي. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. او په دې شرابو کې به تسنیم ګډ وي. دا یوه چینه ده چې د هغې له اوبو سره الله ته نږدې خلک شراب څښي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تیریدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګکونه وهل. کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. او کله چې به یې مؤمنان لیدل نو ویل به یې دا لارورکي سرګردان خلک دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه ولېږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي په تختونو ناز د هغو د حالات ننداره کوي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافرانو ته د هغو عملونو جزا ورکړه شوه چې هغوی کول؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. کله چې آسمان سیری شي او د خپل رب امر عملی کړي او د هغه حق همدا دی چې د خپل رب امر ومني او کله چې ځمکه وغوړوله شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې راوغورځوي او تشه شي او د خپل رب امر په ځای کړي او له هغې سره همدا ښایي چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسانا بېشکه په هغه لار کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلونکی یې ډېرې ستونزې ګالې نو د کار په پای کې د هغه سره یو ځای کیدونکی یې. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بیا چې د چا عملنامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړی شي له هغه څخه اسانه او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خواښ په خندا ورستنیږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. پاتې شو هغه څوک چې عملنامه یې وروسته د شا لخوا ورکړی شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بلو لمبو اور کې به وغورځېږي. إنه كان في أهله مسرورا. بېشکه چې په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و. إنه ظن أن لن يحور. هغه انګیرلې وه چې زموږ خواته هیڅکله بیا ورګرځېدونکی نه دی. بلى إن ربه كان به بصيرا. هو بېشکه د هغه رب د هغه ټولې کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نو داسې نه ده زه په شفاق د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به هرومرو پړاو په پړاو له یو حالت څخه بل حالت ته تېرېدونکي روان یاست. فما لهم لا يؤمنون. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د دې آیت په اورېدلو سره پر تاسو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون. بلکې کافران په خپل کفر کې دومره وړاندې شوي دي چې هغوی د قرآن ریښتیني نه انکار کول شروع کړی دی. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. په داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عملنامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهیږي نو له دې امله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. البته کومو کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي د هغو لپاره پای ته نه رسیدونکی ثواب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قسم دی په کلکو برجونو لرونکي اسمان او قسم په هغې ورځې چې وعده یې شوې ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تباشوي د کندو خاوندان، هغه د کندو څښتنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کیدونکو موادو اور و، کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناست ول او څه چې یې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او له مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه و چې مؤمنانو په هغو خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی، هغه ذات چې د آسمانونو او ځمکې د باچاهۍ څښتن دی او الله هر څه ګوري. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بېشکه هغه کسانو چې په مؤمنانو نارینه‌وو او مؤمنانو ښځو ظلم او تیری وکړ او بیا یې توبه ونه ایستله، هرومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو لپاره د سوځېدو سزا ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هرومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې لاندې به یې ویالې بهیږي. دا دی ستر بریالیتوب. إن بطش ربك لشديد. په حقیقت کې ستاسې د رب نیونه ډیره سخته ده. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هماغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او هماغه یې دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخونکی او مینه کوونکی دی، د عرش څښتن دی، لوی او لوړ دی او څه چې یې خوښه شي د هغه ښه ترسره کوونکی دی. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. آیا تاسې ته د لښکرو خبر رسیدلی دی، د فرعون او د سمود د لښکرو؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بلکې څوک چې کافران شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي، په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري ایثار کړي دي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. د هغو په دروغجن ګڼلو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي، بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی، په هغه لوح کې ځای پر ځای شوی دی چې محفوظ دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم دی په آسمان او د شپې په څرګندېدونکي، او ته څه پوهیږي چې د شپې څرګندېدونکی څه دی؟ ځلېدونکی ستوری دی، هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي. فلينظر الإنسان مما خلق.
بیا د لږ غوندې انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي پیدا کړی شوی دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینې د هډوکو له منځ څخه راوځي. إنه على رجعه لقادر. په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه او څېړنه وشي، په هغه وخت کې به له انسان سره نه په خپله څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم دی په باران اورونکي آسمان او په چاودیدونکي ځمکه چې اوبه بوټي او داسې نور شیان ځینې راوځي. بېشکه دا قرآن د حق او باطل ترمنځ بیلونکی وینا ده او دا ټوکه او مسخره نه ده. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. دا خلک څه دسیسې جوړوي او زه به هم یو پوخ تدبیر کوم، نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران څه لږ غوندې په خپل حالت پرېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ای پیغمبره د خپل لوړ مرتبه رب د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه رب چې پیدا کړی بیا یې انول برابر کړی، هغه رب چې خیر او شر یې اندازه کړی بیا یې لاره وښودله، هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي یې دي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ژر به قرآن په داسې توګه پر تا ولولو چې بیا به یې ته نه هېروې، پرته له هغه چې د الله خوښوي. هغه په ښکارو هم پوهیږي او څه چې پټ دي په هغو هم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. او موږ به تا ته د شریعت د اسانې لارې اسانتیا درکړو، نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې څخه هغه زیات بدمرغه په ډډه کیږي چې ډیر لوی اور ته به لاړ شي، بیا به نه پکې مري او نه به ژوندي کیږي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برای هغه چا ومونده چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل رب نوم یې یاد کړ، بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خو تاسې د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ په داسې حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقی پاتې کیدونکی دی. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. همدا خبره په مخکینیو راغلیو صحیفو کې هم ویل شوې وه، د ابراهیم او موسی په صحیفو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان
پورا رحم لرونکی دی. هل أتاك حديث الغاشية آیا تا ته د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ځینې مخونه به په هغو ورځ تریدلي او ویریدونکي به وي، سخت زیار ایستونکي ستړي کیدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو لپاره ورکول کیږي. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. د اغزي لرونکي وچو وښو څخه پرته به هیڅ ډول خواړه د هغو لپاره نه وي چې نه به پرې چاغیږي او نه به یې لوږه پرې ایسته کیږي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. ځینې مخونه به په هغه ورځ ښېرازه وي، په خپلو کړنو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بې ځایه خبره به هلته وانوري، په هغه کې به بهیدونکي چینې وي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. په هغه کې به لوړ د ناستې تختونه وي، ډکې پیالې به ایښودل شوي وي، پړ پړ بالښتونه به کتار کتار ایښول شوي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دا خلک یې نه مني، نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه پیدا کړی شوی دی، آسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړی شوی دی، او غرونو ته نه ګوري چې څنګه خښ درول شوي دي، او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده؟ ښه نو ای پیغمبره نصیحت کوه، ته یوازې نصیحت کوونکی یې، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنده سزا ورکړي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. شک نشته همدا زموږ لوري ته د دې خلکو راګرځېدل دي، بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او پر شپې باندې چې کله هغه تیریږي. آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ور باندې باور وکړي؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. آیا تا ونه لیدل چې ستا رب له عادیانو سره څه کار وکړ؟ د لوړو سترو خاوندانو د ارم د ښار سره،
د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه و پیدا کړل شوی او له سمودیانو سره چې په ناو کې لویې تیږې توږلې او د میخونو څښتن فرعون سره الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دا هغه کسان ول چې د نړۍ په هیوادونو کې یې ډیره زیاته سرکښي کړې وه او په هغو کې یې ډیر زیات فساد خپور کړی و. په پای کې ستا رب پر هغو باندې د عذاب دوره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا رب په سارنځای کې دی. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. خو د انسان حال دا دی چې د هغه رب کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما رب زه د عزت خاوند کړم، او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګه کړي نو هغه وایي زما رب زه ذلیل کړم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هیڅکله نه چې تاسې ګمان کوئ بلکې تاسې له یتیم سره د عزت چال چلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوئ او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوئ خورئ او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هیڅکله نه ده چې تاسې فکر کوئ کله چې ځمکه په پرله پسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي او ستا رب خپل جلال په داسې حال کې وښیي چې پرښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د پوهېدو څه ګټه ده. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه توخه برابره کړی وای. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هغسې تړونکی به بل څوک نه وي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لبله پلوه ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه زه د خپل رب لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت څخه خوشحاله او د خپل رب په وړاندې غوره یې. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورننوزه زما په نیکو بندگانو کې او ننوزه زما جنت ته. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ز قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبره په دې ښار کې ته حلال هستوګن او بې قیده ګرځول شوی یې، او قسم خورم پر پلار او د هغه په اولاد چې له هغه څخه پیدا شوی دی. په حقیقت کې موږ انسان په رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. آیا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅوک برلاس کیدی نشي؟ يقول أهلكت مالا لبدا. او په ویاړ سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ. أيحسب أن لم يره أحد. آیا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لیده؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. آیا موږ هغه ته دوه سترګې یوه ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې، مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تېرېدو همت ونه کړ. او ته څه پوهیږي چې هغه سخته لاره څه ده؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ څخه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناس مسکین ته خواړه ورکول دي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو څخه شي چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه کوي. أولئك أصحاب الميمنة. دا خلق د ښي اړخ خاوندان دي. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. او هغو چې زموږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی د کیڼ اړخ خاوندان دي. عليهم نار مؤصده. پر هغو به داسې اور خوریدونکی وي چې ټولې دروازې یې تړلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. پلمر او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله د دغه لمر څخه وروسته راشي، او په ورځې قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي، او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوخي. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. په آسمان او په هغه ذات قسم چې هغه آسمان جوړ درولی دی، او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه یې غوړولې ده، او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه یې برابر کړ. بیا یې د هغه بدی او پرهیزګاري ورته الهام کړه. په رښتیا سره برای هغه چا ترلاسه کړ چې نفس یې پاک کړ، او هغه څوک ناکام شو چې دغه نفس یې په ګناهونو کې پټ کړ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سمودیانو د خپل سرکښۍ له امله حق دروغجن وګاڼه کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېده. نو د الله پیغمبر هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښې ته لاس ور نه وړئ او د هغې د اوبو څښلو مانع نه شئ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناهونو په بدله کې د هغو رب پرې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر له خاورو سره خاورې شول او الله د دوی د هلاکولو له کومې پایلې څخه څه ویره نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي. په حقیقت کې ستاسې هڅې په بېلابېلو ډولونو سره دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ څخه یې پرهیز وکړ او نیکي یې رښتینې کړه نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنې جنت ته تیاره کړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. او چا چې بخیلی وکړه او له خپل خدای څخه یې بې پروایي وکړه او نیکي یې دروغ وګڼله هغه ته به موږ سخت ځای یعنې دوزخ ته د ورتګ لاره اسانه کړو. وما يغني عنه ماله اذا تردى. او خنو د هغه مال به ورته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بېشکه لارښودل پر موږ دي او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نو ما تاسې ته د لمبه وهونکي اور نه خبر درکړی دی په هغه کې د ډیر زیات بدمرغه څخه پرته بل څوک نه سوځي. هغه څوک سوځي چې حق ته د دروغو نسبت ورکړي او مخ واړوي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. او له هغه څخه به په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. پر هغه باندې د هیڅ چا هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ رب د خوښۍ لټونې لپاره دا کار کوي او هرومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. پرانا ورځې باندې قسم او په تیاره شپه چې کله د چوپتیا سره خوره شي
ای پیغمبره ستا رب ته هیڅکله نه یې پریښی او نه در څخه ناخوښ شوی دی. وللآخرة خير لك من الأولى او هرومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډیر ښه دی. ولسوف يعطيك ربك فترضى او ډیر ژر به ستا رب تا ته دومره شی درکړي چې ته به ورباندې خوشحاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. آیا هغه ته یتیم و نه موندلې او بیا یې هستوګنځی درته برابر کړ او ته یې د شریعت د احکامو څخه نابلده وموندلې او بیا یې لارښوونه درته وکړه او ته یې بېوزلی وموندلې او بیا یې شتمن کړې نو پر یتیم باندې قهر مه کوه. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. او سوالګر مه رټه او په ژبه د خپل رب د نعمت څرګندونه وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ای پیغمبره آیا موږ ستا سینه ستا لپاره پراخه نه کړه او ستا څخه مو ستا هغه پیټی ښکته کړ چې ستا ملا یې کږه کړې وه او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو آوازه لوړه کړه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسې سره پراختیا هم شته. بېشکه له هرې تنګسې سره پراختیا هم شته. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو چې کله ته وزګار یې نو په عبادت کې تکلیف باسه او د خپل رب لوري ته په مینه مخه کوه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قسم دی په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. په حقیقت کې موږ انسان په ډیره ښه بڼه پیدا کړ بیا مو هغه په چپره اړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاوه پرته له هغو کسانو څخه چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅکله نه ختمیدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين. نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایقو وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. ولولا ای پیغمبره د خپل رب په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ د کلکې شوي وینې له یوې ټوټې څخه یې انسان هست کړ. اقرأ وربك الأكرم الذي
القلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا او ستا رب ډیر مهربان دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښوده. انسان ته یې هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هیڅکله داسې نه ده انسان سرکښي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك الرجعى. په داسې حال کې چې ورګرځېدل هرومرو همدا ستا د رب په لوري دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ته ګورې هغه څوک چې منع کوي او بنده کله چې هغه لمونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي؟ أرأيت إن كذب وتولى. ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ وګڼي او مخ واړوي؟ ألم يعلم بأن الله يرى. آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. هیڅکله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغه کړو څخه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچولي د ویښته ونیسو راکش به یې کړو. د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی. پرېږده هغه د خپلې ملاتړ کوونکي ډلې ته بلنه ورکړي. موږ به هم د عذاب په رښتې راوغواړو. د دې آیت په اورېدلو سره پر تاسو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هیڅکله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل رب نږدېوالی وګټه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أنزلناه في ليلة القدر. موږ دا قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی دی. وما أدراك ما ليلة القدر. او ته څه پوهیږي چې د قدر شپه څه ده؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. د قدر شپه له 1000 میاشتو څخه ډیره غوره ده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. پرښتې او روح په هغې کې د خپل رب په اجازه هر حکم اخلي راکوزیږي. سلام هي حتى مطلع الفجر. هغه شپه له سره تر پایه سلامتیا ده تر سهار ختلو پورې. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافران وو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه ول تر څو چې هغو ته څرګنده دلیل رانشي. یعنې د الله له لوري یو پیغمبر چې سپېڅلي صحیفې ولولي واوروي چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما
کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی و په هغو کې بیلتون رانغی مګر وروسته له هغه چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نه و ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړئ. خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره لوري شئ او لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. همدا ډیر زیات سم صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافران شوي دي هغوی به هرومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسیږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کومو خلکو چې ایمان راوړی او کومو چې ښه عملونه کړي دي هغوی په رښتیا سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغو بدله د هغو د رب په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو څخه راضي شوی او هغوی له الله څخه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې د خپل رب څخه یې ویره کړې وي. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځوله شي یعنې ډیر قوي او سخته زلزله وشي او ځمکه خپل ټول دننه درانه شیان راوباسي د باندې یې وغورځوي او انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کیږي په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي ځکه چې ستا رب به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنې جلا جلا ور وګرځي تر څو چې د هغو د عملونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بیا چا چې یوه ذره قدر نیکي کړې وي وبه یې ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او چا چې یوه ذره قدر بدي کړې وي هم وبه یې ګوري. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه
قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار ځغلي، بیا په خپلو سمونو سره سپرغۍ الوزوي، بیا د سباوون په سرک کې یرغل اچوي، بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي، بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان ننباسي. حقیقت دا دی چې انسان د خپل رب ډیر ناشکره دی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او بېشکه هغه په خپله په دې شاهد دی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او بېشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خښ دي هغه راویستلی شي، او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو په رایستلو به د هغو پلټنه او څېړنه وشي؟ هرومرو د هغو رب به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه ښه خبر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سخته ټکوونکې پیښه څه ده هغه سخته ټکوونکې پیښه؟ ته څه پوهیږې چې هغه سخته ټکوونکې پیښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ ډانډس شوي وړیو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو کړنو تله درنده وي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. او د چا چې د نیکو کړنو تله سپکه وي د هغه هستوګنځی به ژوره کنده وي، یعنې دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنې ژوره کنده څه شی دی؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تاسې د شتمنۍ په ګټلو کې او یو له بله په ډیرولو کې ډېرې زیاتې لیوالتیا په غفلت کې اچولی یاست، تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هیڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي. بیا واورئ چې هیڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي. كلا لو تعلمون علم اليقين. هیڅکله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلاست نو ستاسې به دا چلند نه وای. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بېشکه تاسې به هرومرو دوزخ ګورئ، بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ. بیا به هرومرو په هغه ورځ ستاسې څخه د دې نعمتونو په باب چې پر هغو مو هوساینه کوله پوښتنه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی، پرته له هغو خلکو څخه چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. تباهی ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او په شا پسې یې د بدیو کولو په عادت اخته دي. هغه چا چې مال یې جمع کړی دی او په شمار شمیرلو یې ایښی دی، هغه انګیري چې مال به یې ورته تلپاتې ژوند ورکړي. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هیڅکله داسې نه ده چې دی ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنې دوزخ کې وغورځول شي، او ته څه پوهیږي چې څه دی هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. د الله اور ښه لمبه کړی شوی چې تر زړونو پورې برسیږي او سوځوي یې. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شک نشته چې دا اور به ورباندې په خورېدو سرپوښ کړی شي، په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړی شوی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آیا تا ونه لیدل چې ستا رب د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا الله د هغو تدبیر شنډ نه کړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولیږل چې پر هغو یې د پخې شوي خټې تیږې غورځولې، بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاوه لکه د څارویو شخون وهلي پیمال کړل شوي واښه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. څنګه چې قریش یو له بل سره مینه ناک شول، یعنی د ژمیني او اوړني مسافرت سره مینه ناک. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نو هغو ته ښایي چې د دې کور د رب عبادت وکړي، د هغه ذات چې هغوی یې له لوږې وژغورل، خواړه یې ورکړل، او له ویرې یې وژغورل، امنیت یې ور په برخه کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. أرأيت الذي يكذب بالدين. آیا تا هغه څوک ولیده چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وایي؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دا
هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسکین د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بیا تباهی ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل لمانځه څخه په غفلت کې لویدلي، هغه کسان چې ریاکاري کوي او خلکو ته د عادي وړ شیانو له ورکړې څخه ډډه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. انا اعطیناک الکوثر. ای پیغمبره موږ تا ته د کوثر چینه درکړې ده، فصل لربک وانحر. نو ته د خپل هماغه رب لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. ان شانئک هو الابتر. ستا هماغه دښمن چې تا په کړغېړنو نومونه یادوي ابتر یعنې له هر خیر څخه پرې کړل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ووایا چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسې عبادت کوئ او نه تاسې د هغه ذات عبادت کوونکي یاست چې زه یې عبادت کوم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. او نه هم زه هیڅ کله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسې یې عبادت کړی دی او نه تاسې د هغه ذات عبادت کوونکي یاست چې زه یې عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین. ستاسې لپاره ستاسې دین دی او زما لپاره زما دین. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. کله چې د الله مرسته راشي او بری در په برخه شي او ای پیغمبره ته به ووینې چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخلیږي، نو د خپل رب له ثنا او ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه او له هغه څخه بخښنه وغواړه، بېشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبت یدا ابي لهب وتب. د ابي لهب لاسونه مات شول او د خپل هم هلاک شو. ما اغنى عنه ماله وما كسب. د هغه شتمني او څه چې یې ګټلي ول هغه ته په درد ونه خوړل. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هرومرو به هغه په تاوجن له لمبو نه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه ښځه هم چې د خسو پیټه یې په شا ووړ، د هغې په غاړه کې به چې په ګاڼو سره ښکلی شوی و منجینه رسۍ وي. بسم الله الرحمن الرحیم.
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ووایا هغه الله دی، یوازې یو دی. الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي. نه هغه څوک زیږولی دی او نه هغه زیږول شوی دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ووایا زه د سبا په رب پناه غواړم د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړي دي او د شپې د ترږمۍ له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکیو نارینه یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ووایا زه د خلکو رب ته پناه وروړم، د خلکو پاچا، د خلکو حقیقي معبود ته، د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو ځي راځي، هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي، که هغه له پیریانو څخه وي او یا که له انسانانو څخه.